نن به دې باندې وغږېدو چې ډیټابیس نه د موږ په حساب باندې SQL ډیټابیس نه موږ څنګه کار اخیستلی سو، ولې کار ترې اخلو، ولې ضرور دی که نه، دا ټول شیان باندې به وغږېږو. اول به دې باندې چې مطلب ولې موږ ډیټابیس نه کار اخلو. مثال لکه ویب ډیولپر، مطلب یعنی هر یو څوک چې ویب ډیولپینګ کوي که نه، یا اپونه جوړوي، اپلیکیشنونه جوړوي، نو هغه لپاره هرومرو دی چې مطلب دی په باندې پوه سي، په SQL باندې باید پوه شي. دی مطلب یې په ډیټابیس باندې باید پوه شي چې په ډیټابیس کې موږ رقم چې لرو، ډیټابیس لرو. لکه اوس موږ لپاره SQL به موږ استفاده کوو، نور MySQL دی، پوسټ دی، دا نور ټول دي که نه. موږ کولی شو چې هر یو ګټه پورته کوو او هر یو خپل شوالی او بدوالی لري. په دې باندې مخکې غږېدلی یم. نو اوس به دا وایم چې مثال د ویب ډیولپمنټ لپاره اکثره د ویب ډیولپ لپاره مهم دا دی چې هغه په شي باندې باید پوه شي، په ډیټابیس باندې باید پوه شي. دې لپاره چې دی همیشه کارول چې سره ډیټابیس سره. زه فقط غواړم چې عمومي په باندې وغږېدم، په هغې نه بیا په هر یو باندې به ډېر په تفصیل سره به په باندې وغږېد او مثالونه په باندې کار وکړو. صحیح ده. ډیټابیس باندې باید هر یو ویب ډیولپر په ډیټابیس باندې پوه شي، ځکه د کار همیشه له ډیټابیس سره دی. او څنګه هغه نه ډیټا چیک ریټریو کړي، مطلب څنګه ډیټا هغه نه بیرته راواخلي. نو چې کله ته ډیټا مطلب په فرض کړه په SQL ډیټابیس کې ما ثبت کړو ومې ساتل که نه، نو هغه ډیټا چې کله زه په دې باندې باید پوه شم چې زه SQL نه څنګه ګټه پورته کړم، دا ډیټا زه څنګه پکې واچوم، زه څنګه ټیبل یې جوړې کړم، او بیرته څنګه له دې ټیبل نه زه دا ډیټا یا د کالمونو زه دا ډیټا بیرته څنګه راواخلم. صحیح ده. زه دا ډیټا څنګه اپډیټ کړم، دا ټول شیان باید زه پوه شم. بل که زه مثال ورکړم، لکه لوی ترین مثال به مې شي لکه فیسبوک دی. او دا فیسبوک ته چې لاګین کېږي که نه، مثال یو وارې لاګین شوې، دا 2 مرچ بیا ته لاګین کېږي، مطلب نو دا 2 مر لاګین کېدو لپاره خامخا ډیټا دی باید یعنی په یو ډیټابیس کې باید CV ثبت یې کني ثبت، خو هغه په څه پوهېږي چې مطلب دا څوک دی چې لاګین کېږي که نه. نو دغه لپاره کمپامي مطلب ډېر زیات مهم دی چې موږ ډیټابیس باندې باید پوه شو. داسې نه کېږي چې مطلب یو اپ هم جوړ کړو اته نو دغسې هغه پرېږدو، نه. هغه لپاره باید ډېر ورکه مې اورېدلي او اصطلاح ده چې وایي دا ویب سایټ کرش شو. دې لپاره چې مطلب دوی هغه ډیټابیس چې دوی څومره ورته جوړ کړی، د دوی څومره چې دوی غوښتي، مطلب یعنې هغه ډیټابیس ته یې زمینې ورته مساعده کړې، یعنې میموري ورکړي، یا څومره چې دوی په باندې کار کړی که نه، د هغو کپاسیټي نه، د هغو له ظرفیت نه مطلب یعنې یوزر ډېرې شي. دې لپاره ډېر وایي چې دی هغه ډیټابیسونه چې سي کرش سي. او بل مثال به په دغسې لکه یو میلیون لاګین کېدو، مثال مسیج کولو چې دی که نه، دا ډیټا چې مطلب موږ مسیج کوو یا پوسټ کوو، دا ټول شیان دا خو یو چیرې ثبتېږي که نه ثبتېږي. نو د هغه لپاره موږ ته پکار ده ډیټابیس، هم بیا ډیټابیس پکار ده چې هغه موږ مسیجونه که نه چې موږ کوو یا پوسټ کوو، هغه باید موږ څه شی کې یو چیرې د CV، مطلب داسې خو نه کېږي خپله اپ چې دی هغه چې دی خپله ورچوالي داسې میموري نه لري یا لوکیشن نه لري چې هغه څنګه سیو شي، په کوم شکل باندې سیو شي، څنګه باید کار وشي. یا بل مثال که ورکړو که نه، چیکینګ ویرر که نه، مطلب موږ هر ورځ هوا په خپل خپل موبایلو کې، خپل کمپیوټر کې موږ هوا چیک کوو. دغه لپاره موږ ډیټابیس ته ضرورت لرو. هغه هم داسې نه کېږي چې خپله باندې باید هوا موږ ته چیک سي یا بل. صحیح ده. بل دا ده چې یعنې ارتباطات جوړول د پروګرام د مثلا د ډیټابیس او د یو پروګرام، مطلب که روبي دی که پایتان دی که هر شی دی، دغه لپاره موږ ضرورت لرو چې باید چې یو کو دوی منځ کې یو ارتباط باید پیدا کړو. چې هغه ارتباط څنګه پیدا کړو، په هغه باندې به وغږېدو. مثال لکه موږ یعنې په دې باندې باید پوه شو چې څنګه وکړو روبي پروګرامز که نه جوړ کړو. زه به روبي وایم که نه، کولی شئ تاسې پایتان یا بله ژبه هر ژبه چې تاسې ویلي که نه، په دې باندې باید تاسې پوه شئ چې څنګه وشئ کولی که نه مثال کریټ یې کړئ. مطلب تاسې دغه روبي یا هر پروګرام چې تاسې کار کوئ، یا پروګرامونه تاسې په دې باندې باید پوه شئ چې هغه څنګه کریټ کړئ. پوه شوې. او بل په ډیټابیس بله ګټه دا ده، یعنې شواله دا ده چې موږ په دې کې څه کولی شو، یعنې کله چې یو وارې موږ په یو پروګرام کې وشو کولی روبي، مثال وښیم روبي یوزر آبجیکټ، مطلب یا کلاسز که نه، موږ که دا یو وارې وشو کولی چې دغه آبجیکټ کلاس یې موږ جوړ کړو که نه، د یوزر کلاسونو باندې باید اول په دې باندې باید پوه شو چې دا څنګه جوړ کړو. چې کله جوړ کړو دغه کې موږ چې لرو آبجیکټس لرو. دا آبجیکټ چې دی د موږ لپاره ریل ورلډ ماډلز دوی موږ لپاره راشي. لکه مثال درشم، بیا هم د فیسبوک باندې واخلئ. زه په فیسبوک کې یو چې لرم پوسټ نامه، یو بټن یو شی لرم ورې که نه، یو توکمه یو شی ده ورې. دا پوسټ چې دی دا یو آبجیکټ دی. مطلب دا آبجیکټ دا پوسټ څنګه باید کار وکړي، چیرې باید کار وکړي، څنګه باید کار وکړي. یا مثال زه یو شی لیکم، مطلب هغه زه څنګه ولیکم، په کوم رقم یې ولیکم، دا چې کار وکړي، دا ریل ورلډ آبجیکټ دی. نو زه چې یو ریل ورلډ آبجیکټ باندې زه په دې باندې پوه شم، زه به دا کولی شم چې ورته ووایم دا څنګه
دا ریل ورلډ آبجیکټ چې دا څنګه په سکیول کې یا په هر ډیټابیس کې دا ثبت کې یا په دې کې واچي چې ریکارډ شي یعنی څنګه ترې کار واخلو صحیح ده دغه مثال باندې مخکې مو غږېدلو لکه مثال مو ویلو چې فرض وکړئ داسې اوس یو یوزر دی لکه مثال د ډیټابیس لکه بل ګټه دا چې یو یوزر موږ لرو دی چې دی یو وری لاګین شوی دی مثال یوزر که نه existent user دی که نه existing user موږ لرو نو دا چې کله لکه مخکې چې دا باندې وغږېدلو دا existing user چې مطلب موږ لرو یعنی د ډیټابیس ښه والی ګټه موږ ته دا ده که دا یوزر مطلب دوه مر بیا لاګین کېږي نو هغه ډیټا یعنی مطلب موږ باید دې ته اجازه ورکړو چې څنګه دا یوزر دوه مر بیا لاګین شي که نه یعنی letting them in که نه یا څنګه دوی وشي کولی چې ساین اپ وکړي مطلب یعنی څنګه اور ساین اپ او بل آخر په دې باندې وغږېده چې مطلب دا هر یوزر هم چې مطلب دوی خپل ډیټا ورکړي دا ډیټا باید شي یو ځای دی باید په ډیټابیس کې موږ داسې میکانیزم د باید ورته جوړ کړو چې د ډیټا سټوري کړو او بیرته چې ضرورت وي هغه ډیټا بیرته چک کړو ریټریو یې کړو مطلب یعنی ډیټا بیرته موږ راوغواړو چې کله هم مې ضرورت وي ورته سټوري کړو ریټریو یې کړو چې کې یو اپروپریټ ټایم کې مثال appropriate time کې صحیح ده مثال یو مناسب وخت کې چې موږ کله وغواړو دا ډیټا سټوري کړو ریټریو کړو دا ټول کارونه موږ کولی شو یعنې په دې لپاره د ډیټابیس زده کړه ډېره زیاته ضرور ده چې یعنې دغه ګټې دغه شیانو لپاره موږ کولی شو چې ګټه ترې پورته کړو